پاکستان هیواد ته قاچاق کیدونکې وسلې نیول شوې دي. دا چې څنګه معلومات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. پکتیکا انګور اډې دروازه کې اسلامي امارت ځواکونو له لوري 38 میله وسلې نیول شوي او نن د بیت المال مسؤلینو ته وسپارل شوې. د پکتیکا ولایت ګمرک مسؤل مولوي سیف الرحمن طیب وویل چې تېره ورځ یې د پکتیکا ولایت انګور اډې دروازه کې د دوی سرتیرو 38 میله وسلې چې په ډاټسن موټر کې ډېر په مهارت سره تر پیازو لاندې ځای پر ځای شوي وي چې امپور کارملین توپانچې او مرمۍ هم پکې شاملې وي. ملا محمد ایوب متقي وویل چې دوی د به هیڅ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د هیواد وسلې او نور توکي ګاونډي هیوادونو ته انتقال کړي. متقي زیاته کړه هر هغه څوک چې په هیواد کې دا ډول غیر قانوني او ناوړه کړنې ترسره کوي له هغوی سره به قانوني چلند وشي. بل لور ته بیا نیول شوی کس هم خپل جرم مني او زیاتوي چې دغه وسلې له غزني ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالولې چې د انګور اډې پر بارډر کې د اسلامي امارت سرتیرو له لوري له وسلو سره یو ځای نیول شوی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د دې ولایت بېلابېلو سیمو کې وسلې او نور قیمتي توکي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کېدل نیول شوي دي.